عبدالرزاق چترالی می نامه ده. انجمن تاجران چترالی بازار ز صدر یم. دا زمونږ بازار جی تقریبا د پاکستان د جوړېدو نه مخکې او ډیر زوړ بازار ده. پاکستان کې نه بلکې پوره دنیا کې یو بین الاقوامي بازار ده. تقریبا زمونږ د بازار کې 700 دکانونه دي او تقریبا 8000 8.5 اتات نیمه زره زمونږ کاریګران هغه سره وابسته ده. سیلۍ هم دلته کېږي، کړۍ هم دلته کېږي او کټینګ هم دلته کېږي، فیوزنګ هم دلته کېږي، د واسکټو هر څیز دلته کېږي. موږ ته خالي که د چترال نه راځي، که سوات نه راځي، که د چین نه راځي، موږ ته خالي مټیریل راځي. نور هر څه زموږ په دې بازار کې زموږ سره کاریګران دستیاب وي، هغې دا شی جوړوي. د ده تاریخ په کول، واسکاټ او چوغه د پټۍ نه چې کوم جوړېږي، چترالي پټۍ نه، د ده خو زه وایم چې 300-400 کاله به د ده تاریخ دا خو به اوسني خلکو ته یاد هم نشي. دې کې چې 2 څیزونه ډېر زیات خرڅېږي، واسکټ او پکول. او باقي پاتې شوه چوغه. چوغه چې دی نو دا ډېر اوس ګران هم تیارېږي. یو خو چوغه داسې دی چې دا عام ته اچوي نشي، دا یو سمبولیک شی دی، یو علامتي شی دی. لاس چوغې نو هغه کم از کم هفتې نه 10 ورځې لګي او چې کوم په ماشین جوړېږي هغه زر جوړېږي، ورځې کې 1.5 ورځې او ورځې کې 2-3 هم جوړېږي. چې کوم د چین نه جوړېږي خو بیخي ارزان دی، 1200-1500 باندې. چې کوم هغه مونږه د سوات او د مټه شو قدر کپړې نه جوړېږي هغه 3000-4000 دی او چترالي کپړې نه چې کوم جوړېږي هغه 8-10 پورې جي. زنانو دپاره هم جوړېږي جي. اوس خو ټوپۍ هم ډېر خلک په سره او دې کې خاص چوغه جوړېږي، لیډیز چوغه. هغه ډېر شوق سره زمونږ خویندې زمونږ میندې هغه اچوي او پرس جوړېږي او شالونه هم دلته کې میلاویږي جي. افغانستان د دې ډېره غټه منډي به وه، ډېره زیاته زمونږ هلته کې دا مصنوعات به ته. هلته کې دا افغان وار چې کله شروع شو د طالبانو او د امریکې، هغه سره ډېر زیات زمونږ دا کار ډیمیج شو. او بیا چې کومه دا قبایلي اضلاع ده، وزیرستان، شمالي، جنوبي، وانه وغیره، دا زمونږ د مصنوعاتو ډېره غټه منډي وه. هغه چې کوم د دهشتګردۍ حوالې سره دهشتګردۍ خلاف چې کله جنگ شروع شو، هغه خلک مهاجرین شو، نو هغه کاروبار هم زمونږ ختم شو. دویمه دا چې دا چې کله 9/11 نه مخکې د ده به یو بل پوزیشن و د کاروبار، هغه ځکه چې بهر نه به سیار راتلو، چې کوم سایه چې کوم ټورسټ به راغی نو هغه به خامخه کپیکې ته به چې راغی نو هغه چترالي بازار ته به خامخه راغی. نو دلته کې هغه دغه مصنوعاتو سره هغه خلکو ډېر زیات لګاو به و، ډېر زیات تعداد سره هغې اخیستو او په ښه ریټ کې به اخیستو. نو زمونږ کاریګرانو ته زمونږ دکاندارانو ته هغه ډېره غټه پیدا و. هغه تقریبا ختم شو، بین الاقوامي طور باندې خو هېڅ هم نشته. اوس دا تقریبا زمونږ دا کار صرف 2 میاشتو ته خبره راغی چې 2 میاشته نومبر، دسمبر، بیا جنوري کې هېڅ هم نه، صرف پنجاب یا سیند زمونږ کراچۍ مراچۍ دغه علاقو ته چې کوم زمونږ دا مالونه ځي، همدغه 2 میاشته زمونږ کار پاتې دی. هغه کال 12 میاشتو والا خبره هم ختمه شوه او بار نه چې کوم سیاه به راغی او موږ نه به مصنوعات اخیستو، هغه هم ختم شو. زمونږ صوبې ته چې کوم بار نه څوک غټ سړی راشي، حکمرانان راشي، څوک شهزادګان راشي، زمونږ د صوبې طرف نه، زمونږ غټ افسران حکومت د طرف نه باقي دغه ګفت پیش کېږي. زمونږ بازار خو کېږي، زمونږ د بازار طرف نه هم چې څوک راځي، چې څوک راغلی دی، هم دغه ګفت مونږ ورته پیش کوو له ډیډیانه والا. او زه درته څوک ویم چې څومره VIP راځي هغو ته هم دغه